بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د نن خبر سره زستاسو قربا شهاب الدین هله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. دا پروګرام تاسو د پی ټی وی نېشنل پیښور مرکز نه نیغ پنیغه ګوري او په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نننی خبرونه نن خډیر زیاتی خو د بد مرغه یو د افسوس خبر چې په مردان کاټلنګ سیمه کې نن یو واقعي چې کوم دنه پیښ خراله چې د شرخو د لاسه زمونږ یو پولیس افسر اس پی هغه پولیس مقابله کې په حق ورسېدو. الله دې هغه وبخي. ورسره چې کوم دی نو 2 غنټې تقریبا دا مقابله جاری وه او دهشتګرد چې کوم دی نو هم هغې خپل خاتمې ته ورسول او هلته پولیس چې کوم دی هغې دغه دهشتګرد په وژلو کې کامیاب شو. د دهشتګردو حمله وه. د دې سره چې کوم دی نو مختلف داسې واقعات زمونږ د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې چې کومې راځي خو زمونږ د قانون نافذ کولې ادارې که هغه زموږ فوج دی که پولیس دی که اف سی دی که فرنټیر کور دی دا بالکل مستعد چې کوم دی نو هغې خپل فرایض هغه په ښه طریقه سره ادا کوي او مونږ چې کوم اوسیدونکي یو د هغې د آرام دپاره د هغې د سهولت دپاره هغې د کاروبار په ښه توګه د تلو دپاره هغې خپلې ډیوټیانې کوي. د دې سره که مونږ وګورو زمونږ په ملک کې حکومت سازیانې روانې دي. پنجاب حکومت جوړ شو، وزیر اعلی نامزدګي وشوله. ورسره چې کوم دی نو د سند حکومت هلته وزیر اعلی نامزدګي وشوله، حلف واغستی شو، ممبران واغستو. زموږ د خیبر پښتونخوا سبا حلف برداري ده د نو منتخب چې کوم ممبران اسمبلی دي. ورسره چې کوم دی نو بیا د سپیکر ډیپټي سپیکر انتخاب او د وزیر اعلی انتخاب به کیږي. د دې سره چې کوم دی نو زموږ په مختلف شیانو کې موږ وګورو نن سبا چې زموږ کومه ګراني ده که هغه مونږ یوټیلیټي بیلز وګورو، زمونږ که د بجلۍ وګورو که د ګیس وګورو یا که د خوراک څښاک شیونه دي نو په دغه کې چې زمونږ کم دغه ګرانۍ لهر را روان دی نو توقع دا ده چې نوی منتخب حکومت چې کم راتلو واله دی په مرکز کې هم هلته د قومي اسمبلی اجلاس سپیکر قومي اسمبلی راجا پرویز اشرف هغې چې کوم دی نو په 29 فروری باندې د دې میاشتې آخري تاریخ په هغې باندې رابللی دی. نو توقع لرو چې د دغې سره دا مسلې او دا ستونزې اوارې شي. زمونږ د دې سره چې کوم دی نو دغه خبرونه دي په دې باندې بحث کوو ستاسو سره. خو دا که مونږ وګورو نو کوم د حکومت سازۍ عمل چې کوم روان دی نو په هغې کې د سند هلته ممبرانو حلف واغستو، ورسره د سپیکر ډیپټي سپیکر انتخاب هم وشو، ورسره د وزیر اعلی سند انتخاب هم وشو. هلته په سند کې په 3م ځل باندې وزیر اعلی مراد علي شاه هغه منتخب شو وزیر اعلی سند او د دیو د پاپولاریټي او د دیو دغه دا به د خدمت نتیجې او د سند د عوامو به خوښ وي ځکه چې دا په 2002 کې د سیاست ته دا راغلی دی او د 2002 نه د 2024 پورې چې دا څومره انتخابات وشو که هغه د 2008 انتخابات دي که 2013 دي که 2018 او 2024 د ټولو انتخاباتو کې دا منتخب شوی دی. نو دې وجه دا ده چې دا سړی هلته کې ښه پاپولر دی او کار کولو والا به هم وي ځکه پاکستان پیپلز پارټۍ دا په 3م ځل باندې د وزیر اعلی منصب هم دته بیا حواله کو. ورسره چې کوم دی نو زموږ په ملک کې په تاریخ کې په اول ځل باندې د پنجاب صوبه چې زمونږ د پاکستان د ټول نه غټه صوبه ده د هغې وزیر اعلی چې کوم دی نو خاتون وزیر اعلی مریم نواز هغه وټاکلی شوله. پرون چې کوم دی هغې خپل پلانینګ هم ورکړه، ډېرې ښې منصوبې هغې اعلان کړلې چې په پنجاب کې به هغه څه کول غواړي. د ټول نه ښه کار هغې دا وکړو چې هغه ځوانان چې هغه په میرټ باندې پوره وي، هغه تعلیم حاصلول غواړي خو هغه د تعلیم حاصلولو هغه وسایل نه لري نو حکومت پنجاب به چې کوم دی نو هغه وسایل ورکوي او دغه تعلیم سلسله به د هغې پاتې کېږي نه او دغه به هغې به دغه خپل چې کم هغې تعلیم سلسله ده دا به پوره کوي. زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نامزدګي شوې ده امین الله ګنډاپور هغه علي امین ګنډاپور هغه چې کوم دی نو زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نامزد شوی دی. د ټولو نه اول د دې نامزدګي شوې ده خو چې مونږ ګورو تر اوسه پورې چې کوم دی نو علي امین ګنډاپور یو څو منصوبو نه علاوه چې کوم دی نو داسې خاص پلان مخې ته نه دی راغلی. هغې د صحت کارډ خبره کړې چې دا به بحالو، امن و امان مسلې خبره کړې چې په دا به ترجیحي زموږ او ورسره لنګرخانې به کولاوه. طارق وحید صاحب سینیر تجزیه کار او سینیر صحافي
هغه زموږ سره په لاین باندې موجود دی. د هغې سره به خبره کوم چې زموږ د خیبر پښتونخوا کوم راتلونکی حکومت دی، د هغې ترجیحات څه دي او څومره به زموږ د صوبه د ستونزو نه په وتلو کې کامیاب شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه شاه صاحب. طارق وحید صاحب د هرکلی ویم په پروګرام کې. طارق وحید صاحب په سند پنجاب کې ما خبره وکړله چې هلته حکومتونه جوړ شو، ورسره زموږ په خیبر پښتونخوا کې سبا حلبرداري ده او بیا د هغې نه پس سپیکر، ډیپټي سپیکر او د جمعې په ورځ به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا انتخاب کیږي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د ټولو نه مخکې په پاکستان کې چې کومه نامزدګي شوې وه، هغه زموږ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نامزدګي شوې ده. وزیر اعلی صاحب زموږ په پیښور کې د څو ورځو راستې موجود دی، خو څه ګڼئ هغې چې کوم دی نو سپلین مخې ته راوستی دی. زموږ د خیبر پښتونخوا اکثر چې موږ ګورو نو دغلته کې وزیر اعلی نامزد چې کوم وي نو هغه د بیروکراسي سره داسې چې کوم ذمهوار خلک د هغو سره ملاقاتونه وکړي او خپل چې کوم ترجیحات یې هغې ته ووایي چې زما دا منصوبې دي، دا به کول غواړي او د هغو نه ځان پوهې کړي. زموږ نامزد وزیر اعلی صاحب تاسو څه ګڼئ دغه د اوسه پورې څه وکړل؟ مننه شهاب صاحب. څنګه تاسو په خپل سوالونه پورته کړه، دغه سوالونه چې کوم دی دا شان ډېر چې کوم دانشوران دي، د خیبر پښتونخوا سیاستدانان دي یا عام خلک دي، دا سوالونه پورته کوي چې اوسه پورې د خیبر پښتونخوا چې کوم راتلونکی حکومت دی د سنی اتحاد کونسل نو هغې اوسه پورې څه ترجیحات مخې ته رانله او د ټولو خلکو نظر په دې وخت کې چې کوم نامزد وزیر اعلی دی علي امین ګنډاپور صاحب هغه ته دی. علي امین صاحب د 13 هفتې 10 ورځو نه په پیښور کې په سپیکر هاوس کې دیره دی او د ملاقاتونو یو نه ختمېدو والا سلسله روانه ده. وفود راځي د پنجاب نه، اسلام آباد نه، د ډیر اسماعیل خان نه، د ابتاباد نه. دا هلې ځلې روانې دي، خو د حکومتي ترجیحاتو چې کوم دی اوسه پورې څه تعین ونه شو. صرف دغه بیانونه چې کوم پالیسي سټیټمنټ ویلی شو هغه د علي امین صاحب مخې ته راغلي دي. پای کې یو بنیادي چې کومه خبرونه یې کې دا ویلي وو چې زه به د صوبې کې کومې ستونزې دي دا اورول دپاره به زه ټول خلک ځان سره شریک کوم، په یو ځای باندې به دا مسلې حل کوو. ورسره چې کوم پیغام ورکړی هغه وفاق له دا دی چې د وفاقي حکومت په ذمه چې کوم د خیبر پښتونخوا بقایاجات دي چې دا مسله د 13 کالو نه روانه ده. مختلف حکومتونو چې کوم مختلفو طریقې سره دا مسله ډیل کړې ده. نو دا شان هغې هم ویلي چې موږ به کوم جایز حق دی د خیبر پښتونخوا هغه به اخلو. څنګه به اخلو، په څه طریقه به اخلو، د دې واضح کړي نه دي، خو دا ویلي دا به اخلو. دې ته موږ یو سیاسي بیان ویلی شو. ورسره د عامو خلکو د ستونزو خبره کوو، کو یا د صوبې سره چې کومې مسلې راپېښې دي پای کې غټ معامله او کوم بوج چې موږ ویلی شو هغه د سنی اتحاد کونسل په حکومت باندې به چې کوم وي نو هغه دا دی چې د صحت کارډ چې کوم دغه تقاضا خلک کوي یا تمه لري نو هغې حوالې څخه امین ګنډاپور صاحب دا ویلي چې دا موږ به حلو. سره چې کوم ویلي چې موږ پناهګاهې او لنګرخانې به هم دوباره کولاو. خو زما په خیال د ټول غټ بوج چې کوم دی هغه په دې وخت کې به هغه په نوي حکومت باندې هغه د صحت کارډ بحالي وي، ځکه چې زه دا ګڼم چې د پی ټي آی چې کوم حمایت یافته امیدوارانو نو هغې ته نیم په نیمه ووټ میلاو شوی دی په خیبر پښتونخوا نو هغه په دې ډاډ باندې دی، په دې تمه باندې دی چې یاره د دې حکومت راشي نو دوی به بیا صحت کارډ بحالي، ځکه چې د ګران حکومت کله راغی نو پیسې ختمې وي، پیسې یې سره نه وي او ټول اسپتالونو ته فنډونه بند شو. نو هغې تر مخه په اسپتالونو کې د عام خلکو علاج معالجې سلسله هم بنده شوه. اوس سوالونه دا راپورته کېږي چې یاره صحت کارډ به څنګه بحالېږي، ځکه چې موږ په دې وخت کې ګورو د خیبر پښتونخوا خزانه کې چې کوم نګران وزیر اعلی فلزوي چې موږ پر 100 ارب روپۍ پرېږدو. اوس دا 100 ارب روپۍ خو به اوس دا زما په خیال د نیمې سیوا به اوس میاشت ختمه شي نو دا په تنخواګانو کې لاړې شي. باقي چې کوم د سبسډیز دي، نور بقایاجات دي، قرضې دي، یو کې لاړ شي، خزانه کې به څه پاتې کېږي. او که چېرې نوی حکومت صحت کارډ بحالوي نو زما چې کوم درک دی کوم موږ د ذریعو نه خبرې کړي دي نو هغې وایي چې تقریبا 10-12 ارب روپۍ اخو بقایا را روانه ده د مختلف سرکاري او د پرایویټ اسپتالونو. او طارق وحید صاحب دې سره بي آر ټي چې کوم دی نو د هغې بقایاجات هم دي نو هغې هغه پیسې به ورکوي. دا بقایاجات چې ته کلیر کړي نو بیا د نوي صحت کارډ د بحالېدو لپاره په ټولو اسپتالونو لپاره هغې لپاره کم از کم 15 یا 20 ارب روپۍ پکار دي د کال. دا پیسې به کوم ځای نه راوړي. دا یو سوالونه پورته کېږي چې د خزانه کې پیسې نشته او د حکومت چې کوم راروان حکومت دی هغه دا دعوه کوي چې موږ به دا کارډ بحالو. دا به څنګه بحالوي؟ زما خپل نظر دا دی چې دوی به هم په وفاقي حکومت باندې دباو اچوي، هم چې کوم خپلې دلته کمزوریانې یا کوتاهیانې دي دا سلسله به د سټار نه شروع شي
چې به د چونکه فند نه راکې وفاق حکومت زموږ د ان اف سي بقایا جاتي د خالص منافع بجلی چې کوم منافع هغه موږ نه مداري په دې وجه باندې موږ ستونزو سره مخ شو نو په خاطر چې وخت راغلی دی چې د سیاسي بیان بازینا او د دې نه چې کوم پکار دي او په صوبه کې چې کومې ستونزې راپېښې دي معاشي مالي مسلې راپېښې دي په دې پکار ده چې نوې حکومت اپوزیشن جماعتونه او نور چې کوم سیاسي غړي دي آزاد سره یوځای کی او په صحیح توګه باندې په یو جایز بالکل طارق وایي صاحب خپل حق غوښتنه وکړي او دا مسلې طارق وایي صاحب په ډېر په تفصیل سره تاسو خپل نظر وړاندې کړو دا تاسو رائے چې کوم بالکل چې کوم منتخب حکومت زموږ په خیبر پختونخوا کې راتلونکی دی خصوصا وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور هم د دې صوبې د ستونزو نه د ویستلو او مشکلات اوارولو او کومې منصوبې چې کوم دي چې په هغې کې سرفهرست د هغې کومه منصوبه د صحت انصاف کارت بحالي نو دغې دپاره واقع خبره دا ده چې څنګه طارق وایي صاحب ووي د هغې دپاره د پیسو ضرورت دی او پیسې به اخیستی کېږي د وفاق نه نو د وفاق سره ښه تعلق او د وفاق سره داسې طریقه سره تلل ځکه چې دلته په خیبر پختونخوا کې چې موږ وګورو نو زیات واضح اکثریت هغه د سنی اتحاد دی خو به هر حال چې د هغې حمایت وزیر اعلی صاحب ته به حاصل وي او د هغې شمیره ډیره زیاته ده په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځکه چې زموږ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کوم اپوزیشن دی اوس نو د هغې څه داسې ترتیب دی چې پاکستان مسلم لیگ نون سره 9 سیټونه دي د مخصوص نشستونو سره د جے یو آئی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګروپ سره 9 سیټونه دي پاکستان پیپلز پارټۍ سره 15 دي او 2 د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین یو د عوامي نیشنل پارټۍ دی او د باقی آزاد کسان دي چې آزادو کې زمونږ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور په خپل هم آزاد دی آزاد حیثیت ځکه چې هغه په سنی اتحاد کې شمولیت نه دی اختیار کړی نو دا اپوزیشن گو کې چې زموږ په صوبه کې دومره اپوزیشن هم نشته چې زموږ د خیبر پختونخوا اسمبلی د اجلاس راغوستلو دپاره تقریبا 240 ممبران پکاري چې د هغې دستخطونو باندې د اسمبلی اجلاس راغوستی شي او دلته زموږ د اپوزیشن تعداد څه تقریبا 21 جوړیږي نو دا غریبانان خو په اسمبلی کې اجلاس په هم په خپله خوښه نشي راغوستلی چې که فرض که دیو ضرورت محسوس کی نو په دې وجه باندې حکومت له پکار دی چې هغه ښه پراخه سینه پراخه کړي او ورسره دا چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي ځکه چې پاکستان مسلم لیگ نون گو چې هغه دلته 9 ممبران دي خو ورسره په مرکز کې د هغې حکومت را روان دی نو د هغې سره دلته په دې ځای کې د هغې ناسته بیا د سیاسي ګوندونو مشران چې کوم دی نو د هغو سره ناسته چې دا د صوبې چې کومې مسایل دي چې هغه په ښه طریقه سره چې کوم دی نو حل کړی شي د دې سره زموږ د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس سبا په 11 بجې راغوستلی شوی دی ترتیب څه داسې دی چې سبا به زموږ چې کوم ممبران اسمبلی دي هغې به حل پاخلي زموږ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې تاسو ته پته ده چې 115 عام نشستونه دي په کوم چې انتخابات کیږي په دې ټیم کې په 114 باندې انتخابات شوي دي 2 نشستونو باندې انتخابات هغه ځنډولی شوي دي یو د کوهاټ یو د باجوړ ورسره چې کوم دی نو په دې کې 6 نشستونه د زنانو مخصوص نشستونه دي 4 د اقلیتونو مخصوص نشستونه دي په دې ټایم کې په 114 نشستونو چې کوم انتخابات شوي دي او په هغې کې کم ممبران منتخب شوي دي نو په هغې کې د 4 ممبرانو تر اوسه پورې د الیکشن کمیشن د طرف نه نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی نو دغه 4 چې کوم دی نو په هغې کې نشته نو 109 پاتې شو او په دې کې د ممبران اسمبلی چې کوم دي نوي منتخب شوي هغو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې رجسټریشن جاری دی نن آخري ورځ ده تقریبا د پرونه پورې 80 ممبرانو رجسټریشن سرته رسیدلی نو دغه رجسټریشن عمل چې وشي د هغو دپاره هلته ډیسک جوړ شوی دی هغې دپاره هاسټلو کې رهایش ممبران اسمبلی پیښور ته راتګ شروع شوی دی ځکه چې پرون مونږ کاته زیاتتر ممبران منتخب چې کوم دي هغه راغلي دي هغو له د هاسټلو کارډونه هم ورکړلی شو او هغې هلته کې خپل چې کوم لاجز و هغې ته منتقل شوي دي سبا سهار په 11 بجې به دوی خیبر پختونخوا اسمبلی ته راځي هلته به حلف اخلي د حلف نه پس په هغو ته بیا خپل د اسمبلی کارډونه چې کوم دی هم هغه جاري کیږي نو د دې سره چې کوم زموږ د مخصوص نشستونو د الیکشن کمیشن نه کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دی نو هغه د 2 زنانو د مسلم لیگ نون او 2 د جے یو آئی فضل الرحمان ګروپ او یو پاکستان پیپلز پارټۍ ته دغه نشستونه میلاو شوي دي د سنی اتحاد
لا تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې. نن چې کوم د الیکشن کمیشن به د هغې د مخصوص نشستونو فیصله کوي، نو د دې سره چې کله حلف برداري وشي نو د هغې نه پس به د سپیکر او ډیپټي سپیکر د پاره کاغذاتي نامزدګي هم سبا جمع کیږي. تقریبا د هغې دپاره ټایم ورکړی کیږي 15 بجې. هغه کاغذاتي نامزدګي د هغې سکروټني جانچ پړتال چې وشي، حتمي فهرست د هغې جاري شي، نو بیا بله ورځ یعنی د جمعرات په ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. او چې هر کله زوړ سپیکر زموږ چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مشتاق غني صاحب به هغه د نوي ممبرانو حلف واخلي او تر د سپیکر د انتخاب پورې به هغې په دغه چوکۍ باندې ناسي چې نوي سپیکر انتخاب وشي، نو د هغې نه به هغې حلف واخلي، بیا به هغې ته اسمبلي کاروایي هغې ته حواله شي او د ډیپټي سپیکر انتخاب به بیا نوی سپیکر کوي. نوی سپیکر به بیا د هغې نه چې کوم دی نو حلف واخلي او د جمعې په ورځ باندې به زموږ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دپاره چې انتخاب کیږي، د هغې دپاره د جمعرات په ورځ د پنجشنبې په ورځ به د مازدیګره پورې کاغذات نامزدګي داخلیږي او د جمعې په ورځ باندې به بیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا انتخاب کیږي. هم د دې سره به بیا زموږ د جمعې په ورځ باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم نامزد وزیر اعلی دی هغه انتخاب چې وشوي، نو د هغې نه پس به حل برداري وشي او د هغې نه به بیا زموږ د خیبر پښتونخوا کابینه هغه په وجود کې راځي او حکومت به بیا د جمعې د ورځې نه پس مستقل کار شروع کړي. هم تر دې دمه زموږ د پروګرام د نن خبر وخت سرته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکړي اجازه، چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.